بچو ته ویر وشي جامو ته پریادونه وشي بچو ته ویر وشي جامو ته پریادونه وشي هغې نه پس چرته د خلکو اخترونه وشي ستاسو نصیب شه خو وډوکې بهر مه غورځوئ بېوسه خلک یو زموږ به ورته زړونه وشي او که دا اختر دی د پکتیا او پکتیکا ولیدو نو دې وطن ته به د سترګو کې ګلونه وشي چې د منظر کور ته د کلي خانان سوال ته راشي پر روان اختر د داسې تعویضونه وشي او یا دې پسې امام علي صاحب منظر صاحب وایي چې محنت چې شي خوله خوله قسمت به ترې جوړېږي محنت چې شي خوله خوله قسمت به ترې جوړېږي دا ټول ستړي چې یو شي نو همت به ترې جوړېږي او ستا تار په تار پړونه او زما شلېدلې غاړه ستا تار په تار پړونه او زما شلېدلې غاړه چې یو پښتون هم پاتې وي غیرت به ترې جوړېږي د میندو د سینو نه بچي وینې سکي لګیا دي د میندو د سینو نه بچي وینې سکي لګیا دي که دغه بچی مړ شو نو قیامت به ترې جوړېږي او مسکی دی لا تر اوسه یو ګلاب په سرو لمبو کې مسکی دی لا تر اوسه یو ګلاب په سرو لمبو کې دا ورانې چې آبادې شي جنت به ترې جوړېږي او که دغه مساوات وي چې یو خوري سل ورته ګوري نو بیا یې تماشه کوه افت پتې جوړېږي او پنجاب کې هیڅوک نشته چې کشمیر ګټلی راوړي دا کار به د پښتون وي پانیپت پتې جوړېږي او نن نو باسو سترګې د یو بل نه په محفل کې د یو بل نه په محفل کې منظره خیر دی وي خو مصیبت به ترې جوړېږي حسینو چې تمبو نه خپل مخونه را بهر کړل حسینو چې تمبو نه خپل مخونه را بهر کړل ولاړو لیونو ورته خپل زړونه را بهر کړل او دې خاورې خو کمال وکړو حیران حیران یې یوړم دې خاورې خو کمال وکړو حیران حیران یې یوړم دې ځمکې خو د اور نه هم ګلونه را بهر کړل او دانه وانه کچکول ملنګ نه پرېوتو او ګوري دانه وانه کچکول ملنګ نه پرېوتو او ګوري ډوډۍ په لاس تمبو نه چا لاسونه را بهر کړل او زما یتیم کېدو ته انتظار و چې یتیم شوم د کور نه مې د چم خلقو کټونه را بهر کړل او ارزان دې کړل شراب جوړې د سترګو معلومیږي هر چا ورپسې ګورمه جامونه را بهر کړل او خندا به دغه خپلو ثوابونو پورې درشي کما درته تړلي ګناهونه را بهر کړل او د خدای سره د حورو د جنت په سر سودا وه منظر جومات داسې دوکانونه را بهر کړل د ټول نه مخکې خو چونکې لوی اختر دی ورځ دو پکې پاتې هم دي نو په دې هیله چې د ټولو نه مخکې اول تاسو ښکلی اختر ومنئ په خصوصي توګه هغه خلکو ته دې هم مبارکي چې ډېر غمځپلي دي ډېر دردېدلي خلک دي په خصوصي توګه باندې د پکتیا او د پکتیکا خلک چې هغې باندې زلزله راغله او د هغې نه متاثره شو یقینا چې د هغې حالات ډېر کړکېجن دي ډېر غمجن دي ډېر دردېدلي دي خو بیا هم زموږ دغه یو څو لفظونه هغه ټولو د ملاتړ دپاره ملګري شتمن ملګري د هغې سره کومک هم وکړي په بهر ملکونو کې چې کوم دي ډېره ګرانه خبره ده د خلکو پکې کورونه ورانول خو پرېږده د خلکو پکې زندګۍ تباه شوې بلا ماشومان او ښځې مشران کشران پکې مړه شو هغې له دې الله لوی درجات او جنت فردوس ورکړي له واحقینو له دې الله صبر ورکړي هر څومره هم که موږ د هغې درد د کمولو کوشش وکړو نو زه به دا ووایم چې څوک هم د چا درد نشي کمولی ځمکه هغه سوځي چې پرې اور بلیږي روغ خلک همیشه د بیمارو تماشبین وي موږ د هغې درد او د هغې تکلیف خو نشو اخیستی خو بیا هم اختر دی ورته ډېر ډېر مبارک وي په دغه وطن کې چې کوم شتمن خلک دي په کار دی چې په دې لوی اختر کې د هغې تپوس وکړي د هغې د بچو تپوس وکړي او د امن د ورورولۍ د پښتونولۍ د سولې پیغام دی او دغه چې کومه قربانۍ دي الله دې ستاسو دغه قربانۍ په صحیح طریقه باندې قبول کړي کوشش وکړئ چې د غریبانانو حصه هغې له په وخت باندې ورسوئ او اختر ستاسو ښکلی تېر شي په خپلو دعاګانو کې ضرور موږ یاد ساتئ
حالانکه ګرمي هم نن ډیره زیاته وه، خو بهرحال بیا هم زما زړه و چې څه ناڅه ریکارډ کړو. د خپل پیج د ملګرو هم ډیره مننه کوم، هغې ته د هم اختر په ایډوانسو کې مبارک وي. د ټولو مننه کوم چې په هر رنګ حالاتو کې دي تل زموږ ملاتړ کړی دی، مرسته یې کړې ده. نو الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد ساتي، بریالي اوسئ.